السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په دې ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم یو داسې خوندور او داسې مزدار اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن تاسو له ډېر زیات خوند او ډېره زیاته مزه راکړي. مطلب که تاسو دغه اپلیکیشن موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو سټارټ کړئ، ټیک ده. بیا چې څوک هم تاسو ته موبایل سکرین ټچ کولو کوشش کوي نو ستاسو د موبایل سکرین به هغه ته مات ښکاري. مطلب د موبایل سکرین ټچ کولو سره به ستاسو د موبایل سکرین بالکل کریک کیږي، ټیک ده. ډیر زیات خوندور او ډیر زیات مزدار اپلیکیشن دی. زما په خپله ډیر زیات خوښ شوی دی. نو امید لرم چې تاسو هم د ټولو ډیر زیات خوښ شي. قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه وړاندې تاسو ته زه ایډوکیشن رس کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره ملګرو تاسو ته سمپل د دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته همدغه ځایږي نه ډاونلوډ کړئ، ټیک ده. کله هم چې ډاونلوډ کړئ تاسو ته په داسې شان یو انټرفیس راشي. کله چې تاسو د انټرفیس ته رالئ دلته کې سټارټ یو آپشن تاسو له راکړی دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو ته کریک سټایل چې دی، مطلب د ماتېدو کوم انداز چې دی هغه یې راکړي دي. تاسو پکې خپلې د خوښ کړئ چې کله سکرین ټچ شي چې کوم یو افیکټ چې دی هغه پرې راشي. مثال په طور دې کې دا وګورئ، داسې پکې خوښ کړئ چې لږ ریل شانتې ښکاري لکه دا شو، ټیک ده. دا وګورئ دلته کې دا به تاسو نه بیا پرمیشن غواړي. دا وګورئ دلته کې دا به آف وي، دا به تاسو ته دې ځایږي نه آن کړئ، دا پرمیشن به دې له تاسو څه کوي ورکړئ. بیا به دغه سټارټ باندې کلیک وکړئ. نو اوس چې زه کله هم سکرین ټچ کړم خپل د موبایل زما سکرین به ماتېږي. دا وګورئ بالکل ریل ښکاري، ټیک ده. که ناشنا څوک وویني داسې د لرې نه څوک وویني نو وایي به چې دا سکرین مات دی. نو دې نه بعد چې کله هم دا اپلیکیشن تاسو سره په موبایل کې انسټال وي نو څوک به هم دا کوشش نه کوي چې ستاسو موبایل ټچ کړي یا ستاسو موبایل نه لاک لرې کړي. مطلب چې کله یې هم ټچ کړي نو ډایرکټ به ستاسو سکرین کریک کېږي، ماتېږي به. نو ډېر یو خوندور او ډېر مزدار اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.